السلام علیکم. په دې وخت کې انټرنیشنل میډیا دا خبر ډیر زیات هایلایټ کوي، ډیر زیات یې ډسکس کوي چې د امریکا او د ایران ترمنځ ډزبندي شوې ده، مذاکرات شوي دي او خبرې اترې روانې دي او دا مذاکرات به د راتلونکي یوې اونۍ پورې، یوې هفتې پورې جاري وي. اوس د دې خبر تر شا حقیقت څه دی، رښتیا څه دي؟ آیا واقعي ایران د امریکې سره خبرو اترو ته تیار شو؟ آیا ایران او امریکا ترمنځ په صحیح معنو کې مذاکرات شوي دي؟ حقیقت څه دی؟ که نه صرف امریکا او ویسټرن میډیا، اسرائیلي میډیا یو پروپیګنډا کوي، یو خپله یو نیریټیو مخې ته پروموټ کوي او د دې تر شا هم څه خاص مقاصد دي. حقیقت څه دی؟ ټول حقیقت زه تاسو ته وایم، خو مهرباني وکئ زما سره پاتې شئ، دا ویډیو ریپورټ تر پای پورې وګورئ. ګورئ، د نن نه 3 ورځې مخکې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو بیان جاری کو او په هغې کې ډېرې زیاتې دمکیانې، ډېرې دړکې ورکړې، ډېر خطرناک دمکي امیز بیان یې جاری کو چې که په راتلونکو 48 ساعتونو کې ایران ابنای هرمز لاره کولاو نه کړه، د امریکا، اروپا او UK او اسرائیل جازونو ته، تیل بردار جازونو ته د ابنای هرمز لاره کولاو نه کړه، نو د امریکا لخوا به په ایران باندې، په خاصه توګه د ایران په پاور پلانټس باندې، د ایران د برېښنا چې کوم نظام دی، کوم بجلیګر دی یا کوم د برېښنا چې کوم خاص مرکزونه دي، په هغې باندې به امریکا داسې درانه بریدونه کوي چې ټول به تهس نهس شي او تباه و برباد بشي. دا د امریکا صدر ټرمپ د نن نه 3 ورځې مخکې دا بیان جاری کړ. ایران د دې په جواب کې دا سټیټمنټ ورکړ چې که امریکا داسې غلطي او داسې غلط حرکت وکړي، نو ایران به فوراً په عرب هیوادونو کې دننه چې څومره پاور پلانټس دي، هغه که د اوبو دي، هغه که د آیل د تیلو دي او که د بجلی دي، دغه ټول پاور پلانټس به ایران هیټ کړي، په دې به ایران حمله وکړي. ورسره ایران لخوا دا هم ویل شوي وو چې په اسرائیل کې دننه چې څومره دغه پاور پلانټس دي، د بجلی د برېښنا مرکزونه دي، ایران به په هغې هم بریدونه وکړي. او ایران چې څه ووایي، نو ایران بیا په حقیقي معنو کې هغسې کوي هم او هغسې کړي هم دي. ځکه چې څو ورځې وړاندې د امریکا او اسرائیل لخوا دا خبر په میډیا باندې ډېر زیات ډسکس کېدلو چې امریکا او اسرائیل په ایران کې په نتانز ښار باندې حمله کړې ده. نتانز په ایران کې هغه ځای دی چې هلته کې د ایران نیوکلیر ټکنالوژي، د نیوکلیر دپاره ټکنالوژي دپاره چې ایران کوم یورینیم، انریچډ یورینیم د ایران سره کوم موجود دی، نو دا ویل کېږي چې هغه په دغه ځای کې دی. د دې دپاره چې د ایران سره کومه ټکنالوژي ده، کوم ډیوایسز دي، ورسره د ایران ټاپ لیول نیوکلیر ساینټسټ وغیره، د هغې ټکانې یا د هغې فیسیلیټیشنز زیاتتر په دغه ښار کې. امریکا دا دعوه وکړه، دا ادعا یې وکړه چې په دغه ځای باندې موږ بریدونه او حملې کړي دي او دا هر څه هم تباه کړل. د ایران لخوا په فوري توګه د اسرائیل په هغه علاقو باندې، په هغه سیمو باندې ډېرې درنې حملې او بریدونه وشول چېرته چې د اسرائیل نیوکلیر پاور پلانټ و. د نیوکلیر پلانټونه چې کوم ځای کې د اسرائیل او هغې ښار ته وایي اراد او ډومینه سیټي. په اراد نومي ښار کې د اسرائیل نیوکلیر ساینټسټ اوسېږي او د دې سره خواته چې ډومینه کومه علاقه ده، نو په دې کې د اسرائیل نیوکلیر پلانټس چې کوم دی نو هغه موجود دي. ایران په هغه ځای باندې حمله وکړه او دا یو یا دهاني، دا یو جواب یې ورکړ اسرائیل ته چې که ته په ایران کې کوم چېرته چې د ایران نیوکلیر ټکنالوژي تاسیسات موجود دي، ته په هغه ځای حمله کې، نو زه هم د اسرائیل په داسې حساسو مقاماتو حمله کولی شم. او د هغې نه اسرائیل ته ډېر زیات زیان او نقصان اوښتی و. نو ایران، مطلب مې د خبرې دا دی چې هغه څه وکړي نو هغسې او څه ووایي نو هغسې کولی هم شي په حقیقي معنو کې.
کله چې ایران دا بیان ټرمپ ته جاری کو چې یاره که ته داسې مسټیک وکړي، داسې غلطي وکړي، د ایران پاور پلانټس وولي، نو زه به هم بیا میزایل په عرب هیوادونو کې دننه چې څومره د امریکا په تعاون سره کم پاور پلانټس چلیږي، کم د واټر پلانټس دي، آیل پلانټس دي، په اسرائیل کې دننه داسې سایټس دي، زه به دغه ټول ځایونه هیټ کوم، په دې به زه حمله کوم. صدر ټرمپ ډیر زیات په دباو کې راغی، پریشرایز شو، او کله چې هغه وخت پوره شو نو هغه یوټرن واخیستو، ځکه چې صدر ټرمپ خو په یوټرن اخیستلو باندې ډیر زیات مشهور دی او هغه دا بیان جاری کو پرون د نن نه تقریبا 20 یا 22 غنټې وړاندې دا خبر د صدر ټرمپ لخوا هغه په خپل سوشل ټروت اکاونټ باندې شایع کو چې د ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات روان دي، د تیرو 2 ورځو راسي او کامیاب مذاکرات روان دي، او هیله ده چې ډیر ژر به د امریکا او ایران ترمنځ یو کامیاب معاهده وشي او د جنگ بندۍ لپاره، د ډزبندۍ لپاره خبرې اترې زموږ ترمنځ روانې دي. د دې وجې نه ما د ایران په پلانټونو باندې چې کوم برید کولو هغه حمله ما وځنډوله او راتلونکو 15 ورځو پورې زه په ایران حمله نه کوم. دا بیان بیسیکلی ټرمپ جاری کو. ورسره دا هم وویل شو، د اسرائیل یو جرنالیست، یو خبریال د دې نه وړاندې یو پوسټ کړی او هغه د اکسیاس چې د امریکا یو نیوز سورس اداره ده، د امریکا په اندرونی انساید نیوز باندې ډیر خاص نظر لري. راوید براک یا براک راوید داسې نوم دی، یو اسرائیلی جرنالیست دی، هغه دا خبر فسټ اف آل پوسټ کو او هغه دا ادعا وکړه چې د امریکا او ایران ترمنځ خبرې اترې روان دي، مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات چې کوم دی نو په دې کې پاکستان، مصر او ورسره ترکی دا درې واړه هیوادونه چې کوم دي دا پکې ایز ا میډیټر د منځګړتوب په ډول باندې خپل کردار ترسره کوي. یعنی دا مذاکرات چې کوم دي په دې کې د پاکستان، د ترکی او د مصر اعلی چارواکي خپل کردار لوبوي. د هغې په توګه باندې د دواړو ملکونو او هیوادونو ترمنځ ډزبندي چې کومه ده د هغې دپاره بنیادي کردار لوبیږي. اوس به راشو د ایران طرف ته. دا خو د امریکا او د ویسټرن میډیا او د اسرائیلي میډیا له طرفه دا قسم بیانیه او نیریټیو چې کوم ده نو په میډیا باندې دا پروپیګیټ کړه. د ایران په اړه که مونږ خبره وکړو نو د ایران وزارت خارجه له اړخه د هغې چې کوم سپوک پرسن دی د هغې له اړخه یو بیان جاری شو، یو سټیټمنټ جاری شو، په هغې کې دا وویل شو چې د ایران او اسرائیل ترمنځ، امریکا ترمنځ هیڅ قسم مذاکرات او خبرې اترې نه دي شوي او نه د هغې څه امکان شته، بلکې ایران د امریکا پر ضد باندې خبرپور مزاحمت کوي. ایران په امریکا، په اسرائیل باندې مضبوطې حملې او بریدونه کوي او خپله بدله اخلي، او نه مونږ مذاکراتو ته او خبرو اترو ته د امریکا سره تیار یو. ورسره د ایران د پارلیمنت چې کوم سپیکر دی محمد باقر، د هغه لخوا هم دا بیان جاری کړی شو چې ایران په دې وخت کې د امریکا سره هیڅ ډول مذاکراتو تیار نه دی، او دا د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا فیک نیوز دي، دروغ خبرونه دي چې په دې وخت کې هغه د دې مقصد دپاره شایع کوي، پروموټ کوي. په دغه وخت کې د تیلو د آیل پرایسز چې کوم دی نرخونه هغه ډېر په بره باندې تلي وو، خواوشا 114 روپۍ ډالره پر بیرل آیل قیمت چې و، نرخ چې و په باره ختلی و. کله چې صدر ټرمپ دا بیان ورکړو نو په هغې کې ډېر زیات کمی راغلو، 98 پورې کمی راغلو. بیا د هغې نه پس داسې کار وشو چې ایران کله د دغه خبر د دغه ډیولپمنټس تردید وکړ نو د تیلو قیمتونه په بیرته په بره باندې وختل.